د غزني ولایت د شهیدانو او مالونو چارو ریاست مسؤلین وایي د HHRD موسسې په تخنیکي او مالي مرسته یې 9 معلولو وګړو، یتیمو ماشومانو او بې سرپرسته ښځو ته د 6 میاشتو په موده کې د خیاطي، موبایل جوړولو او هګیو چرګو د روزلو په برخه کې زده کړې ورکړي دي. د موبایل د ترمیم په برخه کې حرفه زده کړه او بل تعداد د خیاطۍ له حرفې نه فارغ سول او همداراز 3 تنه کونډې هغوی ته د دوی په کورونو کې د چرګانو د ساتنې او روزنې هغه طریقه ورزده سوه. بدیل معیشت او غذایي مسؤلیت د پروګرام 9 تنه شاګردانو فراغت غونډه دلته نن لرو چې په 3 حرفو کې موږ دلته شاګردان روزلي دي. اوله حرفه د مرغدارۍ وه چې په هغې کې 3 تنه خویندې وي. دویمه حرفه زموږ د موبایل هارډویر د موبایل د زده کړو وه چې په هغې کې موږ 13 کسه یتیمان، معلولین او یا د معلولینو ورثه وروزل. بله حرفه زموږ د خیاطۍ وه چې دلته موږ د نارینه خیاطۍ پروګرام لرو، د 14 تنه یتیمان او معلولین په هغې کې وروزل. د دغه کورس ښوونکي وایي په دغه 6 میاشتني کورس کې زده کوونکي داسې روزلي چې وکولی شي له نن وروسته په بازار کې په خپلواک توګه د خپل کار څښتنان شي. در ولایت غزنی ما تقریبا 16 شاگرد از رشته خیاطی فارغ کردیم دیگه که حال ما ماشاءالله به شاگردایم افتخار میکنیم. اونا رو فارغ کردیم، امروز فراغتشان است. حال ما با اونا میتونن زمینی کار برای خود مهیا بسازن. ان شاء الله تقریبا موږ دلته اتل شاګردان فارغ کړل. اتل شاګردان سره کوم وسایل چې دوی یو څخه استفاده کولای شي او دکان کې هغه ټول مرتار کړل او موږ ان شاء الله اعتباري چې دوی به ټول وکولای شي خپل مسلک څخه پوره استفاده وکړي. په ورته مهال له یاد کورس نه فارغ شوي زده کوونکي هم په یادو زده کړو خوښ دي او وایي له دې وروسته به وکولی شي چې په بازار کې د خپل ځان او کورنۍ لپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. پنه له موږ سره وکیښل زمانه په 6 میاشت کې موږ ته دونه شی را زده کړو، سیاته موږ له یو بل استاد سره کار کړی او پیسې مو ورکړې وای، موږ ته په 6 میاشت کې دونه شی نه سوای را زده کولی. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د غزني ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت هم په دغه ولایت کې د موټر او موټر سایکل جوړولو حرفو په برخه کې 6 میاشتنی پروګرام پیل کړی و.